و اختر بستاوی و گل رنگی هو ما ته پرات دی په دلو دلو غمونه او تاثیر داستا د بنګو ستا په کوڅه کې داسې ړنګ بنګه زما. سلام ملګرو، سلامونه مې واخلئ. ماجد محمد یم په خپل ګل ګل کلي په کامران کلي کې موجود یم. زمونږ ضلع مردان دی، تحصیل مو تغبې دی، کندرات مشهور دي، د تغبې خلک مشهور دي، د تغبې کباب مشهور دي، د تغبې ښکلاګانې، رڼاګانې، پیزاګانې، د تغبې لوکاټ مشهور دي. ملګرو زمونږ د کلي لوکاټ مشهور دي، زمونږ د کلي نشپاتۍ مشهور دي، زمونږ د کلي مشران مشهور دي په شعر ادب باندې ماینو. که تاسو خیال وکئ ابرارغر صاحب هم د دې سیمې دی، حسین احمد صادق صاحب هم د دې ځای د تغبې دی، او صادق شیخ صاحب هم د دې علاقې دی. نجیب الله نجیبو یا د پښتو سندرغاړی د مزدور آباد د سیمې احتشام الحق هم د دې علاقې دی، د پښتو شعر دپاره ډېر کار کوي. نو ملګرو نو موږ هم وایو چې موږ د دې پښتو ژبې دپاره، د دې پښتو خاورې، د دې زرخیزې خاورې دپاره موږ خدمت وکړو. موږ ښه په جار باندې د دې پښتو دا ټپه، دغه زغل د هر یو دکان ته ورسو، هر یو بیټګي ته ورسو، هر یوې حجرې ته ورسو، هر یو مشر کشر بوډا ځوان ته دغه ټپه، دغه سندره ورسو. دا ژوند ښکلی کوي، دا مینه ده، دا امن دی، دا رڼا ده، پوهه ده. ملګرو داسې کار دی چې یوه ټپه تاسو ټولو ته ډالۍ کومه چې زما سندرې ورته وایې هو که لیونۍ په کټ پرته وي ښه به شي نه، او د نیمې شپې راتګ دې ورک شه، سکروټې مړې شوې وسیرو ته ناسته یمه. ملګرو تاسو سره کیمرمن صاحب لږ راښکئ دې خوا. دا ښکلاګانې تاسو په خپل وګورئ. ته موبایل بندومه شیانه ما دې خو وګوره لکه ته موبایل بندومه که دا خوا دې خوا ته ورته وکړه، ته ورته وکړه زر. دا تغبې زمونږ د کلي ښکلاګانې دي، د تغبې رنګیني دي، د تغبې ټپه، غزل، چاربیته، زمزمه، دا به موږ ژوندی ساتو. او تاسو غونډو نه په دغه یو شعر اجازت غواړم چې موږ یوه نیمه د زړه خبره درته وکړو، ته راپاڅېږه ټول کلی پرې خبر کړې، او زړه خفه نه شي، بخښنه درنه غواړم څه د نه سړي زامنو مې ورکړې. چېرته مې خوشحاله اوسئ، ښاد اوسئ.